جی د ژغ قدرمنې دا ټیم ونه بازور چې کبر سر ته د وانه ایرپورټ سره کومه خالی علاقه دو په هغه کې د مختلفې قومې د مختلفې علاقې خلک چې کوم دی مشرون کشرون ځوانون د غار وتلي دي دوی دلته یوه مرکه کړله یوه فیصله یې کړله لکه څرنګه چې تاسو ته پته دو چې په ونه کې بجلي نشته دی او ډېر د وزیرستان چې کومې علاقې دي هغه خو 80% چې بجلي په هغه کې شته نه په علاقې کې چا کیمې کې څه نه څه بجلي ورکوي نو په هغه کې هم وس 2-3 غنټې بجلي دو یوه نیم کلي ته 1 غنټه وي چاته نیمه غنټه وي چاته 2 غنټې وي نو د خلک ډېر زیات غوسه وه د مشرون موږ دغه مشرونې سره جمع کړي چې دی څه فیصله وکړله مخته حکمت عملي دی جوړه کړله دی مخته څه فیصله کړې دو مو سره ملک عزیز الله ویلوړ دی عزیز الله درته وایه چې په ونه کې خو بجلي نشته تاسو دغه مشرونې دغه مرکې جرګې څه فیصله وکړه ان شاء الله دام دا فیصله وکړه چې میژونه کا مروته کا بچنای دا کا مسیدا کا وزیر دی کا افغانای دا د میژه د بجلی ډیر مزید تکلیف دی میش کړه چې ټول دی هم دا په بجلی سره مدخل لري کا غلا متوی دا په بجلی دو کا اسریدو دا په بجلی دو کا چما دو کا خواروق شکتی کلمبول دي دا ارڅ میش بجلی سره دی میش بجلی چې کیم بټو د خدای وبخشي په وخت کې میشتر کړی دو دا 24 غنټې میش بجلی و پنه بعد 18 غنټې کړه بیا 16 کړه بیا 12 کړه بیا 8 کړه بیا 6 غنټې کړه ویسونه دا یو مې سالور غنټې دو ویسه نن بیا لان کړای دی نن زې باري 27 تاریخ چې 2 غنټې بجلی وي په 2 غنټې کې خالی پټ کړو وایي چې څنګه بالیږي بیا په 2 منټه کې بیا لوړ شي امیر نه به سہولت شته کې او نه د امیر جمعې سہولت شته نه د برشي سہولت شته امیر باندې وکړه ټول کوم سابو په 29 تاریخ غونډ بازور باندې چې کیم دي کاندور خلوص وي او لازر په جرمناوي د کون وچرکیږي دا مزوي غونډ روزي د روډو بند کوي د افغانستان روډو بند کوي ګریډو بند کوي پانا بعد وینه خبره د میژنه پولیو بند کوي میژ د مطالباتو د غونډه خلک چې دا بجلی د میشته سم شي د ژغ قدرمنې هم سره ګلاب لور دی ګلاب ثبوته د غونډ کوم فیصله دو چې بازورو بند کیږي احتجاج کوي او بجلی ګریډ د روټینو بند کوي میژ وارث ګریډ ته تللی وی ګریډم بند کړای و خو بیا پاکه غونډ وزیرستان ته پاته نه و ټول وزیرستان ته میژ لوډ سپیکر نن هشوراوي چې د شکینا د بیرملنا د زامورسکنا د سپینا د زرملنا دا ټول خلک روشي صابو ټول وزیرستانو بند کوي نه بازور پرېږدي نه میش پولیو بېشکه چې نقصان دی خو یوه باچي ته نقصان وي په بجلی کې د میش ټول باچون ته نقصان دی ټول بوډاګون ته نقصان دی ټول زنانه ته نقصان دی ټول دکندورون ته نقصان دی نرمیش ټول کوشش کی چې میژ متفقه فیصله کی چې میژ بجلی نه وي میژ انشاءالله یغه پر په آرام نکښینی چې میژ ته بجلی بحال نشي یا توس په وساتت سره د میډیا په سازش د صدر نه د واړی کې افسر پرې دا د میژ مسله د حل کو که حل یې نکړله توس به سابو خپل او ویني چې دا خلک څه کوي ډیره مننه ډیره شکریا جی د ژغ قدرمنې لکه دغه مشرون نن د دغه جرګه وکړله ډیره د افسوس خبره دو چې ګوملزام ډیم چې کیم دی هغه د دغه وزیرستان په خوره کې دی هغه 19.2 یعنی 17.2 میگاواټ بجلی پیدا کوي خو هغه بجلی چې کیمه دو هغه نور علاقې ته سپلای کیږي چې د وزیرستان کیمه خپل بودیدو هغه په تور شپې کې ډیبادو نو دا وس وخت ارچک شي خپل وسایل وژغوري خپل مدنیات چې کیم دی هغه وژغوري د توس خیرخوا هیڅوک هم نشي کېدلی چې څو پره توس خپل نه ورچک خپل حکم خپل نه وي غوښتی تر هغه وخته پورې په دغه رنګې نشتمن او په دغه رنګې په تورې شپې کې ډیب وی اې کې وزیر ژغ نیوز وانه